خاص صاحب هغه خبره باندې ځال ته پوه نه شوم استا تا چې ویل چې پکتیا کې دا ځای دی چې په نوم دی هغه روحاني بابا ای کې څه کمال دی چې تا وبدي هغه غره کې اوبه راوځي ښه نغمنده شریف ذکر کوي ښه پوه شئ الله وایي د اوبو اواز داسې راځي آواز کنه راوځي پوه شئ وای رهنما د ګمراهانو روحاني دی خو بچی د باباجي دی په رښتیا خدا ولی دی ټول کارونه الله کړي الله په دعا کې دعا په اخلاص کېږي بالکل همداسې هغه سیده اوس داسې ده دا اولیا دي ها ښه د کابل ښار کې چې اوسېږي کامیر المؤمنین کار څوک دې زیارت ته رانه شي کار نه کېږي ښه چې شی کې فلم مرداري کې نه دا مې دې خوا راواړو ما چې هسې فکر نه نه ستا دا ما دغه خوند راکړو دا خبرې دې نه وې هو موږ خو ملنګان یو وروره. ته دې چې ملنګ کې دې زیارت ده زه د ټول افغانستان څلور څلوېښت ملکونو ها ته پرې څلور څلور خوندونه زه له کاراباغ یم د پیرګل ملنګ زوی یم ښه زما نوم شیرین ملنګ اکا خیل ده د افغانستان ولایتونو کې دي ښه ټول ولایتونو کې څومره اولیا دي انشاءالله زه تللی یم هغه معلومات لري او معلومات لرم په دا نور ولایتونو کې هم شته کوم ولایتونو کې کندهار هلمند دې ځایانو کې او کندهار کې موی مبارک ده ښه او دا د الله دوست پېښور کې اصحابان دي دا هم اصحابه دي دا د دې اران دي ښه د دې تمیم امثال ښه ښه پوه دا موږ چې اوس کوم ځای ته ځو دا خضر علیه السلام چشمه ده خضر علیه السلام او ښه ښه اوس بالاخره هلته زما انډیوال ده ملنګ ښه او هغه معلومات راکړي بیا او له خیره دلته امیر المؤمنین هم راځي شیخ صاحب صاحب هم راځي ټول خلک راځي ښه ښه او پیر بابا د پېښور یادی او کاکا صاحب پیر بابا پېښور ته تللی شرشم بابا او کلندر پاچا ته ښه عبدالله شاه غازي ملنګ ته دې چې وویلی روحاني صاحب ته ویله انشاءالله پاکستان کې به فتح راځي اسلامي نظام به راځي اوس اسلامي نظام د پیر بابا ملنګ درته وویلی خور ده نه دا ملنګ نه ده دا نه د پیر بابا ملنګ ښه پیر بابا ملنګ اوبه هم دلته اوبه دلته دي نه ښه ښه یا الله دا دروازه ده او راځئ راځئ خضر علیه السلام دغه او الله عجب ځای دی من به ولیدو ای ملنگ چی شد؟ بابا ملنگ کجاست؟ بله تیز که بگو بیا که لشکرهای سیجان پیر آمدن همینجا هست دروازه رو باز است یا قفل این کارش خوب نیست دیگه چرا کلف کرده داخل ازی او است او با داخل کی دلته ملنگ آقا الله دې څومره وخت کېږي دا ډېر وخت نه تقریبا نه ملنګ چېرته تللی دی دروازه یې د اوبو والا قلف کړې ده بیست و پنج سال پیش آمده بودی نه؟ بعد دیگه باز مسافرت بود بعد از اون 25 سال سپری شد ما اومدم پس اینجا پیش از عمر من اینجا سپری شد بچگی های ما جوانی های ما کابل چی در انسان خیز ذکر نازخوانی کلان به عبادت خدا الحمدلله شکر گفتم امروز که ما ایشون آمدیم خلق ما تو خون نچکید یا الله چی زمانه بود چی شد نه بیا لالا بیا تو بالا بیا که منشان یا در زیر زمین متری او باشد میوار داره تا آدم که کمدان باشه اینه تو در کوشش نه او اینجاست دالا نه اینجاست تو پایین میری در پایین نه نمی کنه اینه تو چک او میشه که ترا اونست که بدر بگی سلام از اون می چک این اینجا موتام از اون می چک بدر دو کدام آواز اونجا غرق میشی اعتبار بگی دا ملنګ هغه ډېر بلد دی بابا چا می بچ دا ډېر بلد دی دا ته ډېر د ټول ملنګانو مشر دی دا پېښور ته وته ما رحمان بابا زیارت ته ویل ته هغه راته ویل چې فتح روانه ده پاکستان کې
اختلط اسلامي نظام فتح راځي وزیر ما وسره وکتل هغه دا ملنګ دی چی وا پیش سلام علیکم کمالنگ بخیر موی سپیدتون است آخري وخت مې راته یاد کړل چې نو ولیدو والا چیرته کله زیارتونه کې باندې کېناستل ها بیرته سړی په پیسو پیدا کې موږ الله زه لاندې وباسي بوټان لاندې دلته هغه شته همیشه ته به حافظی مکنی که مگر مسافر بدم خیلی آمدیدن گرفته تازه سلام علیکم پید ماست کنه راست همید ماست کنه هارز برین جلابا و باسه چرا؟ اوجا برو جرابای تپکشه این بره بوتل هم پیدا میکنیم هلته نو څنګه کوزیږي یا الله که سای که تو باس نگویی که قولی مرا کجا بود څنګه نه ډارېږي دي چې کنه نو مزه ته مزه دا جنې مې دا یو کس تاسو سره ایثار کوي دلته هغه دغه سره ایثار دا څنګه زیاده بسم الله الرحمن الرحیم اوه تو بیا زه څنګه تلش بسم الله الرحمن الرحیم یو اساس کوي ورزي لکه میبینی؟ یو اساس کوي میبینی؟ خراخ زیره؟ چې خانه غاښ ته نو ورش نو ګورې ځنه بالکل وراچ ملان جانا ملان شیرین ملان اما کلیه بگه نه یا خما کما نه خما خب بالا داشتم ډیر یو عجیب هاشم ځای جان ما خب بالا مې داشتم ولاره پکې د شفقت د نه تیر شو اینجا ببره بتا تو صبر کو بیا کلی را باز دم نغره کې برابرېږي ټول تیګه از نزدیک صحیح برادر صحیح کن الله قدرت خالق استغفر الله کورا صحیح بچی رقم ای رقم شاخ شده آموز ما صحیح که ای رقم کو تجربه مات شوی چک باید کو ग्रुप हम जोल्डर दा रखो ग्रुप نه گروپ ورد نیست ये तो से लेकर आएगा عبدالرحمن عبدالاحد کامران غوري یادگاری نوشته که داره که خو خو بره زده زور کسه خداونو خوای دیگه ابو صلاتو نمی خوش ما برن که پایین شده میتن ده او پای بوانا نه دیگه بدر چیزا ما میره ابو جو مدید پر کدا برو بیا موبایل در سره ده لکه بس هغه هیڅ اډک راځه پای تو سمورا این جفره خوب است بیٹا روزا ہے تاک صبر کر موبایل ته موبایل به تلفن ما ترا کلا لا موبایل بند که خیر دیدم دیوار قدرت های خالق کا سبتا شو صبر که یک دقیقه لگه بوتل چیز کو تیار تگی هم چیز کلی می خروجه ده دیگه ما تاری بخوره افطاری بخوریم ها اینجا باز بخوی اینجا زیر است باز خود این آباد کرد یا اول نیش نبود از اون پایین نمیده هغه بگی بوتل از جبی مخکې ځي مخکې نور مزه ته بند پاتې راځي خطرناک دی اینجا میجا فون ما رایتا بتنا صبر کړئ چې پایان نه میږي ته مو گوشی بزو بته مالا خوب بوشن پیوی که باز یک وقت فهمید یاد کنی که والای نما بعد از زندگی را تسهیل جای دیده بودیم پیچ که در زندگی تو بگه تو جای نه جای ندیده بودیم اندازه صحیح کنه صحیح ولا بالا رفته نمیتونی استاد گوشو دکن نرو خب
ما میگم نه ما اولم برات نگفتم نه از بین خودم یه ها کوی رگ داره از رگ او میاد رگ داره خب مرا که با ویدیوش کنم بس من گرفتم از اینجا نه نه بده که ویدیو کنه زیا قشنگ نه غیر دینه چې د سخر لکه چې د انسانانو په بدن کې رګونه دي دا ګورئ داسې رګونه دي ورو کې داسې دغه د الله قدرت ته وګورئ دا وګورئ دا ټول د سخر د رګ ده د غره رګونه دا ټول ودي ټول ودي والله دا اوس بردون خارجان افغانستان د دغه لیز نشي راتلی واخه پیداره با چشون در پشت جای میگردن چشون کور پشت جای میگردن سره کوم ملنګ ته ورشم چې شو ډېر یو تنګه لاره ده دا ور سوال دی نور راوګټل ها اخر نو عجیبه ځای دی ولات بابا څنګه دې سره کېنم سم تاسو سره دې دې ملنګي همدلته پاتې کېږي د شپې هم دلته یې هېرېږي نه نه جای نمیده نه مې ترسي نه مردم میای از ولایت دیگه از قندار از کل کمی 4 طرف افغانستان می اینجا از ایران پاکستان کلگی می این شفاخانه شفاست 72 مرض دواست امی او 2 تن اینجا شهید شده 1440 سال پیش داخل امی چقوری چقوری دو کسان در غزه که شهیدان شوید دی در شب تاریکی رفته بودن در اینجا در آمدن در شب تاریکی 70 تنش در بالا شهید شده خب جناب خوجه خدر جان آقا قایدر جوان بسیار خوب است بسیار بردبار است جامعه یک بار مورد عفو قرار گرفته کل مردم ما به طالب ما احترام کنه ما الحمدلله امید داریم که قرآن در بغلش است ملا آقا جان نامش است دازه چا جور کرده اینی جای کی جور کرده 180 سال پیش قنداری و علمندی و خوستی جور کرده خو ایره جور کرده باز راشه دی خو رایل هی دی خو راشه خواه تنخواه میتا پاشو ما یعنی کمی تو نه از ما آمد تو است اینه می شما تنخواهی شما شما لار نشی راشه دی خواه زوج پرده نشي بان نشي پوش نه مفتنه بیا بیا او بچه چی گپ است بیا جان من بیا بابیش بیا رایل بیا بابا جان بیا وای وای طرف نرو خب میکشی خیلی